السلام علیکم، زما وروڼو خویندو، زه یم ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره یم د یو نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو، ما چې دا اوس تیر کوم پروګرام وکړو نه کې ما د ساده اوبو ذکر وکړو، خو پکچر مې پکې د ډیټاکس واټر ورکړو که نه، د ډیټاکس والا اوبو ورکړو. نو په دې وجه دا دویمه حصه ما زر تیاره کړه، مې چې تاسو ته زه ویم چې دا تیر ځل چې دی هغې پکچر د ډیټاکس واټر دی پې چې کوم ستاسو مخې ته پې پکچر راځي، خو هغه ذکر هغه پروګرام دی د ساده اوبو باره کې چې سحر نه به هره ګنټه بعد تاسو ساده اوبه څښئ، او ساده اوبو کوشش کوئ چې نه ډېرې ګرمې نه ډېرې یخې، مطلب داسې لږ شانتې تړمې یا نورمل اوبه چې کومې دي هغه. نو هر یو ګنټه بعد تاسو چې څښئ هغه ما د ساده اوبو ذکر کړی و. او دا دویمه حصه زه د ډیټاکس واټر درته جوړوم کې چې کوم پکچر ستاسو مخ ته راځي هغه ټول د ډیټاکس واټر دي. ډیټاکس واټر چې دي دا د زموږ جسم کې چې لکه کوم غوړوالی وي، چې کوم غوړوالی غوړ مونږ وخورو، خواږه مو خوړه، مطلب دا ټول څیزونه چې دي د جسم نه هغه ډیټاکس واټر سره وځي، هغې سره دا صفا کېږي، جسم باندې چربي نه جوړېږي، او که خاص کر خېټه چې دا چې دې باندې کومه چربي وي هغه زر ویلې کېږي او خېټه ورسره زر کمیږي. بشر دا چې ما د نورو پروګرامونو د نورو حصو کې چې کوم خبرې وکړي نو ورسره تاسو په دې ټولو عمل وکړئ، یعنی واک ورسره څه ناڅه ساتئ، او باقي د خوږو باره کې خوراک کم ټایمه پورې کول پکار دي، کم ټایم پورې بندول پکار دي، دا هر څه ما دا مختلف حصو کې دا پروګرامونه کو تاسو هغه یو آرام سره وګورئ، په هغې به عمل کوئ. باقي ډیټاکس واټر زه طریقه ښیم چې دا څنګه جوړیږي. نو دا به تاسو بادرنګ راوالئ، ادرک به راواخلئ او لیمن نیمبو. دا اول خو هر چاته پته وي چې ما دپاره دا څیزونه ښه دي او که ښه نه دي. که تاسو له ښه وي، مطلب چا له لیمن ښه ني یا څه مسله کېږي نو هغه یو شیز دی نه هغه مطلب لرې کولی شي، هغه مه کوئ پکې. او که تاسو ته څه مسله ني او دا هر څه تاسو دپاره ټیک دي، نو بیا ادرک ورکوټې 3-4 ټوکړې جوړې کړئ، یو بادرنګ راولئ، هغې هغه سرونه لرې کړئ، هغه کټ کړئ، واړه ډاکرې کړئ، او دقسې ورسره که پودینه وي نو یو څو پاڼې پودینه پکې واچوئ، که موجوده وي تاسو سره وي. نو لیمن، ادرک، پودینه، بادرنګ دا پکې تاسو یو بوتل اوبو کې واچوئ، ټوکړو په شکل کې، او هغې باندې سر بند کړئ، د شپې فرج کې کیدی سهار څښلو نه مخکې یو ګنټه مخکې هغه تاسو راوباسئ، فرج نه بهر کړئ چې هغه مطلب نورمل شي، یخوالی ترې نه کم شي وځي. او بیا تاسو داسې کوئ چې سهار نه څنګه تاسو کم یو ګنټه بعد ساده اوبه څښلې، نو په دویمه هفته کې بیا تاسو داسې سټارټ کړئ چې یو ګنټه پس یا 3-4 ورځې بعد هم سټارټ کولی شئ. تاسو دا په ساده اوبه چې څنګه دا تاسو هر ګنټه بعد ګلاس سټارټ کړئ، د دې په دویمه او دریمه ورځ هم دا ډیټاکس واټر ورسره سټارټ کولی شئ. نو دا تاسو یو ګنټه بعد ساده اوبه او یو ګنټه بعد بیا ډیټاکس واټر، بیا ګنټه پس ساده، بیا که نیمه ګنټه بعد تاسو څښلی شئ، که یو ګنټه بعد. نو داسې تاسو ته 2 بوتل پراته دي، نو تاسو یو ګنټه بعد یو نه ګلاس ډکوئ، یو نه بل نه، او بیا ورسره هغه داسې یو ګوټ باندې آرام سره څښئ. نو دې سره به تاسو دا محسوس کړئ چې ستاسو خېټه چې ده نو دا ډېره تیزۍ کې په کمېدلو شوه. نو دا د ډیټاکس واټر باره کې که نه چې ما زه تاسو ته دا طریقه وښیم چې تاسو ساده اوبو سره دا هم سټارټ کړئ، او چې کوم دا نور پروګرامونه دي وګورئ، او هغه هر څه هم تاسو سټارټ کړئ. نو انشاءالله چې میاشت برابریږي، نو تاسو ته به خپله اندازه وشي چې واقعي زموږ وزن کمیږي. او دې نه پس به بل پروګرام زه کومه د ویټ مشین باره کې. اکثر خلک وایي چې مونږ ته لږي چې زموږ وزن کم شو، او خو چې کله په ویټ مشین ودرېږو نو بیا زموږ وزن کم نه ښیي، مطلب بیا زموږ وزن زیات ښیي کم نه ښیي. نو د دې باره کې به زه نیکسټ پروګرام کوم، په دې حساب به ستاسو پوهومه چې د ویټ مشین وزن پسې مه ځئ. د هغې باره کې زه تاسو دونه پوهه کړم لکه چې یو انسان دی، اوس په هغه باندې چربي یعنی یو انسان دی، هغه
مثال خبره 70 کیجی دی خو په هغه باندې چربي ده او دویم چې دی هغه هم 70 کیجی یعنی ویټ ماشین دواړه وزن یو مرغی خو یو کمزوری ښکاري او بل غټ ښکاري نو د هغې وجه دا ده چې دا کم غټ ښکاري د دم 70 کیجي دی خو د باندې چربي ده نو دی د چربۍ په وجه ډیر زیات غټ ښکاري کنې ویټ هماغه ویټ ماشین د هغه وزن هم 70 ښي او یو بل کس دی چې هغه بالکل غټ نه لګي او بالکل سمارټ ښکلی صحیح لګي او چې ودرېږي نو د هغه هم وزن 70 کیجي ښي نو خلک بیا وایي چې دا په ویټ ماشین کې فرق دی که څه مسله ده دا څه وجه ده چې داسې کیږي نو ګورئ زما روڼ خویندو دې باره کې زه تاسو ته دا خبره وکړمه چې کله په د دې وجه دا ده چې کله انسان باندې چې کوم غوښه ده که نه غوښه هغه د هغې وزن ډیر وي او چربي چې ده د چربي وزن کم وي نو په دې وجه چې ښه غټ انسان چې کم هغه باندې چربي ده نو د هغه وزن کم راځي په ویټ ماشین باندې او چې کم باندې چربي نشته دی هغه بالکل فټ دی یعنی د هغه خپله د هغه په وجود غوښه ده هغه بالکل فټ دی هغه صحیح دی صحتمند دی نو د هغه هم 70 ښي نو هغه وجه دا ده چې د غوښې وزن زیات وي او د چربي وزن په ویټ ماشین باندې کم ښي او په کتلو د سترګو په نظر باندې چې کم چربي والا کس دی هغه غټ ښکاري او غوښې والا کس چې دی هغه غټ نه لګي نو زما روڼ خویندو دا ما بس تاسو په دې باندې پوهولی نو دې باره کې به ښایي زه بل پروګرام وکړم او ښه ډیټیل سره به هغه تاسو په هغې باندې زه پوهه کړم خو د ویټ ماشین نه ښه دا ده چې تاسو خپل وزن داسې کتل شروع کوئ چې مثال خبر تاسو دا هر څه سټارټ کړه نو یو هفته بعد بیا تاسو چیک کوئ چې کومې کپړې په تاسو کې ټایټ دي ډېرې زیاتې نو هغه چې په کولاوېدلو راشي نو پوه شئ چې زما وزن کمیږي چې کومې کپړې تاسو کې نه راتلې رو هغه کپړې تاسو کې راتلل شروع شي تاسو ته به خپله د خپل وجود اندازه کیږي نو صرف ویټ ماشین چې دی هغې ته مه ځئ ځکه چې ویټ ماشین که ستاسو چربي ختمه شوه خو ستاسو په بدن باندې تاسو ښه خوراک هم کوئ خیال ساتئ یا ورسره لږ ډېر جیم اکسرسایز وغیره هم کوئ او ستاسو په وجود باندې غوښه راځي او صرف چربي ځي نو هغه مطلب هغه په کتلو باندې تاسو به وایي چې زه کمیږم خو ویټ ماشین وزن نه ښیي نو ویټ ماشین چې دی تاسو په هغې وزن مه ګورئ تاسو د خپلو کپړو نه اندازه کوئ کمې کپړې چې تنګې دي تاسو هغه ټرای کوئ چې کولاوېدو باندې راشي او چې کمې کولو بیا ډېرې زیاتې کولو شي نو په دې طریقه انسان ته د خپلو کپړو نه د ویټ ماشین نه هم زیات ښه معلومات د خپل لباس د خپلو اچولی شوی استعمال کېدو والا کپړو نه لګي زما خویندو دې سره ستاسو خور پښتنه غواړي تاسو نه اجازت چې چېرته مو اوسئ ښاد اوسئ خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ د الله په حفاظت کې اوسئ او خپله خور پښتنه هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ په لوی الله م سپارم د الله په امان